کم انسانان چې د خوابدي ژوند تیروي د دوی ته زه دا وایم چې دوستانو ستاسو په ژوند کې څومره زیات خوشحالیانې دي. تاسو کله فکر پر کړی دی چې همیشه ته یو شي ته وګورې، ته نیګیټیو سوچ وایې او دا وایې چې یاره زما په ژوند کې خوشحالي ګذره سته نه. ته که لږ خاشه غور و فکر پر وکړې تسلي باندې ستا په ژوند کې دومره زیاتې خوشحالیانې دي چې ته شمار نسې کولی. د ژوند دا کشني کشني خوشحالیانې دا انجوای کوي، خوند جن واخلئ. ستا په ژوند کې د خوشحالیانو یوه پوره چې دی هغه یو سمندر دی، یو پوره خزانه ده، لیکن کله تا چرت نه دی پرولی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زم نقیب لایکزی دا د زما پښتو یوټیوب چینل. دلته زه پر مختلف موضوعات باندې مجلس کوم. دوستانو نن زه پر دا باندې به مجلس سره وکړو چې د یو عام انسان په ژوند کې چې کوم کشني کشني خوشحالیانې دي دا به د دې څخه لطف واخلئ، دا انجوای کړئ، خوند جن واخلئ. تاسو چرت نه دی ولی، همیشه دا وایي زما د خولې خوند چې دی هغه تریخ دی، زما په ژوند کې خوشحالیانې نشته. باید تا کله چرت پرولی دی چې ستا په ژوند کې څومره زیاتې خوشحالیانې دي؟ زه خو دا وایم چې دا څوک چې وایي زه مایوسه یم یا خشم کوي یا نفرت کوي او دا وایي چې مایوسي کوي چې زما په ژوند کې خوشحالیانې نشته، پر دا باندې خو به مجلس وکړو. خو یو واره د زما یوټیوب چینل چې دی هغه سبسکرایب کړئ او د غنټۍ بټن دباو کړئ چې بیا هر ماښام زه ویډیو در تاسو در رسوم، نو اول د واره تاسو ته در ورسیږي. دوستانو دا یو انسان دی روان دی، لکه هغه پخوانۍ خبره ده چې یو کوچني پلار ته ویلې ما ته د اختر دپاره ګوټونه راواخه، چوټې راواخه. هره ورځ به یې ورته ویلې، هره ورځ یې ورته ویلې. بله ورځ چې دی تلو دغه لره عیدګاه لره تلو نو پلار یې مسکین ولو، خیر دی په زاړه ګوټو چوټو کې ولاړو. هلته چې ولاړو دا کوچني چې دی هغه یو دی کوچنی ولیدی چې هغه پښې نه درلودلې او ناستلو خوشحاله ناستو د پلار سره راغلی ولو نه. نو پلار یې ورته وویل دا وګوره زه تا د ګوټو فرمایشونه کول خوابه دی، دا د پلار سره راغلی دی که سره پښې نه لري نه ګوډ دی. نو هلته بیا د دماغ کار وکړي چې یاره زما په ژوند کې خو دومره خوشحالي ده چې پښې لرم نه. دلته یو ولو اوس ما یو دوست دی د شوګر د وجې پښه کاټ سوله نه، نو زه هغه ورځ پوښتنې ورغلی ولم. نو بیا یې د الله پاک ډېر شکر ادا کوي، ولې شکر دی چې په دا کښته په دا پښه چې ده هغه د ګوډې څخه لاندې کاټ سوې ده، لوړه نسه کاټ. ما ول دا بیا ولې؟ ول دا هلته چې زه بیا ارټیفیشل پښه لګوم نه، مصنوعي پښه لګوم نه، نقلي ګوټ لګوم، نو دا ګوډه کې ډېر زور یې بس بیا دی دا ګوډه بوج برداشتوی سي. نو ما په زړه کې ویل مال شکر دی یاره چې دی دومره خوشحاله دی نه، د خلکو پښې کاټ سي، قیامت پر مایوسي قیامت پر جوړ سي نه. نو خبره داسې ده دوستانو، کله موږ تاسې چرت ولی دی چې یاره سخته ګرمي وي را روان وي، سخته ګرمي یو خولې در باندې بهیږي او د درختې یو سایه پیدا کړي او یو غړی یو ساعت پکې ودرېږي، نو پر دا لمحه تا انجوای کړې ده چې دا دومره سخته ګرمي کې را روان وي، ښه ټنډه ساتکۍ په سایه کې ودرېدلی، یا یو ځاګی دفتر له ولاړې هلته ایسي لګېدله ساتکۍ کښېنستلې، یا یو ځاګی په ګرمۍ کې را روان ولې ورور پر څنګ باندې د ګني ښه یخ جوس خرڅېدی، ته هم یو جوس چې دی هغه وڅښئ په خپلو پیسو. لیکن هغه لمحه څومره خوند کوي چې هغه ګرمۍ کې هغه ټنډه جوس سخته خوند کوي. نو یا دا رقم په ګرمۍ کې یو دم پنکه در باندې ولګېږي، یا یو ځاګی په سفر باندې روان یې، ګسر روان یې، ستړی سې په پښو باندې روان یې، یو څوک لفټ ګاډۍ درته ودرېږي او تا ورسي. دغه لمحه تا انجوای کړې ده چې یاره داسې روان ولې؟ پر ما خپله تېر سوي دي، زه د یو کلي سره روان ولم، هره پلا به مې شاته کتل چې ته ودرې یو شی خو به نه را روان،
یو رقم که سره بیا د بي بس الله دې معاف کړي مایوسه شولم چې اوس به نو شی نه ستا غوا ګورم وروره یو ټکټر را روان ول او بس بیا لاس مې ورکړي را روان شولم. نو هغه لمحه تاسو کله د هغې څخه خوند اخیستی دی؟ د انسان په ژوند کې داسې بېشماره لمحې راځي چې دی باید د هغه څخه لطف واخلي، د هغه څخه خوند واخلي، بجای دا چې هر ساتکی دا وایي چې وروره او ما باندې دومره ظلم کیږي، پر ما باندې دا ترا د مایوسي حالت دی، پر ما باندې داسې دور راغلی دی، دی ازمایښونه پر ما باندې راغلی دی، ګرده ورځ په دغه چرتو کې ژوند در باندې تیر سي. هر وخت دا خبره کوي بایی ته لږ ساتکی په ټنډه سینه چرتو ستا په ژوند کې دا کشني کشني لمحات چې دي زه خو دا درته وایم دا کله کله چې موږ ته هندوانه ماته کو او ویې خورو دا څومره خوند کوي ښه تکه سره هندوانه یخه هندوانه یو ساتکی د لږ قشه مالګه هم پر واچوې او بیا یاران دوستان در سره ناست او تی خورې او لږ خاندې هم یو ښه مجلس شروع وي فسق و فجور نه یې شروع پالتو خبرې نه یې شروع خو د ښه مجلس شروع وي څومره خوند کوي هغه لمحه. یو د کور ته راسې ستړی ستومانې راسې د کور کې یو کوچنی وي یو بچی وي یو لور وي زوی وي راسې روغبړ در سره وکړي یا ساتکی در سره وخاندي کوچنی درله راسې دغه لمحه څومره خوند کوي. زه وایم د ټوله کاینات درکړي دا ټوله دولت و سرمایه درکړي دغه خوند نه دی پکښې کوم چې هغه ته یو دم ته محسوسه کې ستړی ستومانه یو ځاګی د یو ځاګي سره راسې او کور ته یو ښه ټنډه شربت درته پیش کړي یا اوبه درته پیش کړي یا شلومبې درته پیش کړي څومره خوند کوي. دا د روزمات لمحات څنګه خوند کوي. روزمات ماته هلته اذان وسي ناستې دعاګانې هم کوي ښه اطمینان کې ناستې ګرده خاندان د سره ناستې یو بل ته سره ګورې مکشنیان هم وروره پکوړې جلایي هندوانه جلایي شربت جلایي کیمیا هم پخڅوي او دال هم وي سلات هم وي چټني هم وي اچار هم پکښې نه دا څومره لمحات مور پلار یا خاندان یا زامن یا ماینه و بچیان د سره ناستې ورونه خویندې د سره ناستې دا څومره غټ نعمت دی څومره غټ د الله پاک احسان دی. د دنیا جان پریشانیانو څخه راسې د خپل کور په چوکاټ کې پښه ښي پښه را دننه کې ښه په اطمینان باندې کالي بدل کې ساتکی پرېږدې ټنډه پرېږدې یا موبایل وګورې یا کتاب وګورې یا یو ذکر و اذکار ووایې یا لمونځ اودس وکړې ښه په اطمینان باندې ساتکی آرام وکړې غرمه یا ماښام په اطمینان باندې څومره ښه بغیر ګولۍ بیده سې ستړی یې بغیر ګولۍ بیده سې دا معمولي لمحه ده. زموږ تی په ژوند کې چې کوم دا لمحات دي دا باید چې موږ انجوای کړو. ضروري ده چې هر سړی به وروره اربپتی کروڑپتی لکپتی به وي او د دنیا سرمایې او دولت به ورسره یې ضروري ده دا خاص ضروري ده دا باچایي ضروري ده چې هر چاته بیا خدای ورکوي دا افسري ضروري ده چې خدای بیا هر چاته ورکوي بای نه دم پکار ډېر افسران دي پریشان دي ګارډ دي مشینان دي الله مورچې نیولې دي سل مسلې او مسایل دي ستا یوه مسله نه ده کشني کشني مسلې دي او دلته نارې او چغارې دي د اسمان ته رسیږي چې او پر ما ولې د ازمایش راغلی دی زه ولې نه یم خوشحاله زما په ژوند کې خوشحالي ولې نه راځي پر هر چا خوشحالي راغلی ده پر ما ولې نه ده راغلی. پای خبره داسې ده هر څه غلط اعمال چې دي دا زموږ تی د دې لاس د دې ذهن او د فکر او د عقیدې سبب ده. دا کمې مسلې مسایل چې موږ ته راپېښې دي دا د خپل الله څخه راپېښې دي وروره کافر خو هغه دی خوشحاله دی دا دنیا جنت دی ما او ستا ته خو بله دنیا هم ګوري نو دا ازمایښتونه دا ستړي پر موږ چې راسي
تګه سره چرت ووایي دا ازمایښو دا شیان دې تیر سي یو کال بعد ته شاته وګوره هغه مسلې مسایل تا ته دومره معمولي ده دا نه خوندي والله که نقصان در رسوي نه غم در رسوي نه پریشاني در رسوي بس هغه تېره سوله ولاړه یو مصیبت یو راله وروره یو ازمایښ تیر سلو نو دا موجوده چې پر چا باندې اور لګېدلی دی بس په دا به کې خلک چې دی د کفر سره د شیطان یا د کفر سره مخامخ کې نو خبره داسې ده دوستانو د کشنی کشنی مسرتو خوشحالیانو څخه لطف واخلئ خندا واخلئ خوشحالي واخلئ خوند واخلئ دا کشنی دا خوشحالیانې چې زموږ تی په ژوند کې راځي زه وایم دا کشني بچي ته چې وګورې دی درته وخاندي نه یو داسې یو چم وکړي انسان لره څنګه خوشحالي هر څو غم هغه جنویر سي چې درته وګورې نه نو داسې خوند کوي کله یو انسان ورور یا خور یا کشنی یا په خاندان کې یو څوک دی خبره وکړي هغه ګرد غم جنویر کړي هغه ګرد پریشاني جنویر چې وایي دا بیا څه چم وکړو نو دا کلونی دی نه انسان دی وایي دومره پریشاني خوند نه کوي باید چې څوک په ژوند کې دغه کله هندوانه وخورې کله د یاران دوستان سره چکر ووایې کله یو شینې چای وکړې کله یو ساعت کې د یو چا سره کښېنې یو دوې ګړۍ مجلسونه وکړې غم غلط کې دغه هغه لمحات د مور پلار سره کښېنې د ورونو سره کښېنې صدقه آرام ووایې یو ښه کتاب ووایې یو ځاګی کله په چکر باندې ولاړ سې په سیل باندې اوسې د خدای پاک په قرآن کې هم دغه ذکر دی چې الله پاک و د انسانان ته ووایي چې انسان دا زما دنیا ډیره غټه ده لږ پکې وګرځېږه او راوګرځېږه ویې ګوره دا دنیا وګوره د ښه څه عبرت واخله د ښه څه علم واخله د یو ښه څخه فایده واخله دا دنیا موږ د انسانانو دپاره جوړه سوې ده دا غرونه موږ نه ووینو دا لمر و سپوږمۍ موږ نه ووینو خوند نه جن واخلو ویې ګورو دا شینګښتي و دا ګلانو دا شلومبې چشنګ او دا شربت دا موږ نه وکړو نو څوک به کوي نو دوستانو د خپل د کشني خوشحالیانو څخه لطف واخلئ خوشحالي واخلئ غم به د سویر سي انشاءالله تعالی دوستانو دا زما موټیویشنل ویډیو کې نور ویډیوګان هم تاسو وګورئ سبا به انشاءالله بیا ستاسو په چوپړ کې حاضرېږو دا زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او د ګنټۍ بټن دباو کړئ چې بیا هر ماښام زه ویډیو اپلوډ کوم اول د واره در تاسو در ورسیږي حاضر دم ما نقیب کلزې ته راکړئ اجازت د الله په امان اسلامي انقلاب زنده باد